السلام علیکم محترمو. زمونږ په امروزه ژوند کې استعمالیدونکي یو ټکی دی ناسته پاسته، چې عموما خلک لیکي په داسې شکل باندې ناسته پاسته. ډېر کمپوزران هم لیکي، زمونږ ډېر نوموړي خلک هم لیکي، خو دې طرف ته چا پام نه دی کړی چې دا پاسته ټکي به مونږ د څه سره لیکو. آیا دا د سین سره ټیک دی یا د سی سره؟ نن زه تاسو ته وایم چې دا پاسته چې کم دی نو دا به مونږ لیکو د سی سره، د سین سره نه. هغې وجه دا ده چې که چېرې مونږ د دې مصدر ته راشو که نه، نو ناسته د دې مصدر دی ناستېدل یا کېناستل. دا خو صحیح ده، د دې املا خو برابر ده. خو که بل طرف ته بیا وګورو، دا پاسته ټکي زما خبره هم په دې پاسته ټکي باندې ده، کوم چې عموما خلک د سین سره لیکي. پاسته د دې مصدر چې کم دی نو هغه پاسېدل دی. پاسېدل د دې د پښتو مصدر دی. نو هر کله چې دا پاسېدل دی او پاسېدل مونږ د سی سره لیکو، نو لازمي ده چې مونږ د پاسته هم د سی سره ولیکو، د سین سره نه. نو آینده لپاره زما ټولو کمپوزرانو ته د پښتو کمپوزنګ چې څوک کوي او یا کم کسان کاتبان دي یا کم کسان خپل مضمونونه لیکي، خپل لیکل کوي، نو هغې له پکار دی چې پاسته دی د سین سره ونه لیکي، بلکې دا دی د سی سره ولیکي، ځکه چې د دې مصدر پاسېدل دی. او لکه اوس یو سړی وایي لکه ستا ناسته پاسته د چا سره ده؟ ستا ناسته پاسته د کومو کسانو؟ یا موږ وایو د پلاني تن چې کم دی نو ناسته پاسته د خو خلکو سره ده. نو ناسته یعنی کېناستل او پاسته پاسېدل، ناسته پاسته صحبت. نو زما عرض دا دی چې کله هم مونږه په ناسته پاسته ټکي لیکو، نو دا پاسته به مونږ د سی سره لیکو، دا به مونږ د سین سره نه لیکو. دا به سم وي، دا به وران وي. نو د دې خبرې لږ خیال ساتل پکار دی چې ټول کمپوزران، ټول عام لیکوالان یا هر هغه څوک چې صرف پښتو لیکي، نو هغې د ناسته پاسته دغسې لیکي، نه پاسته د سی سره د سین سره دې نه لیکي، د سی سره دې لیکي.